السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، یو څه وخت مخکې ما په کمیونټي لاین کې ما یو هغه پرېښی و څه بولي پوسټ چې څوک غواړي سلما چې پوښتنه وکړي او په څه باره کې پوښتنه وکړي، هغه پوښتنې خو ځان سلما چې په وټساپ کې زر میسجونه خلک راته کوي، هغه پوسټ باندې ما لیکلي و چې تاسو څوک غواړي سلما چې پوښتنه وکړي او زه د هغه جواب درکړم. نو هغه کمنټونه نن ما وکتل، په هغه کې ډېرو خلکو دا پوښتنه وه چې مثال څرنګه موږ خپل د موبایل کاین ماسټر چې ده هغه کې ویډیو لیر راولو او بل هغه لوګو چې کومه ده هغه لوګو څرنګه ایسته کړو په کاین ماسټر کې. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو دغه درښایم تاسو څرنګه خپل موبایل چې کاین ماسټر ده د هغه لوګو ایسته کوي او څرنګه تاسو د هغه نور شان دي هغه تاسو څرنګه فعاله کړئ په خپل موبایل کې لیرز ویډیو لیرز هغه تاسو څرنګه پکې راولئ. راځئ شروع کړو. تاسو کو ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل زه یم افضل خان. ګرانو ملګرو، دلته به مثال تاسو ته زه د کاین ماسټر ضروري شیان در وښیم. صحیح ده؟ هغه ضروري شیان څه شی دی؟ هغه تاسو کاین ماسټر خلاصوم بیا به ولیکئ در وښیم. دا د زنګ کاین ماسټر ده. صحیح ده؟ کاین ماسټر ته ځم او د هغه به تاسو نور معلومات درکوم. کاین ماسټر ته زه کله لاړ سم او په کاین ماسټر دلته کلیک وکم او یو پروفایل جوړ کړم، یو ویډیو جوړوم. د هغه لپاره به دلته ځم میډیا ته او یو عکس رقم لا یو شی رقم. صحیح ده؟ دا ما راواخیستو. صحیح ده؟ دا صحیح ده. اوس زه غواړم چې په دغه باندې بله ویډیو ورکړم. اول خو بل شی درښیم. دلته به تاسو په کاین ماسټر کې دلته لوګو وي، یعنې لیکلي به وي کاین ماسټر میډ ویت کاین ماسټر یا کاین ماسټر، دا رقم به څه لیکلي وي. خو دلته تاسو ګورئ د ما نه دي لیکلي. ما ول چیرې لیکلي ولې دي لیکلي هغه زه درښیم چې اوس څه رقم تاسو هم خپل دا لیکلي شی چې هغه تاسو هم ختم کړئ. صحیح ده؟ تاسو خپل کاین ماسټر خلاص کړئ، دلته به کاین ماسټر لیکلی وي، نو هغه څه رقم ورک کړو هغه به زه تاسو ته وښیم. بل شی درښیم. بل چې کله تاسو دلته کلیک کړئ دلته پلیر باندې ما لیکلي دي میډیا. صحیح ده؟ دلته ما لیکلي دي میډیا. وینئ دلته ما میډیا لیکلي. تاسو به خالي هغه لیکلی وي ایمیج، یعنې تاسو چې کله یو ویډیو در واخلئ په هغه باندې خپل خالي یو ایمیج ورکولی شئ، دوم بل ویډیو نشئ پرې ورکولی. نو نن دغه هم درښیم چې هغه تاسو څه رقم وکړئ. د دغه لپاره به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور ته به لاړ شئ او دلته به ولیکئ څه شو پلی سټور ته به لاړ شئ. پلی سټور کې به ولیکئ کاین ماسټر. صحیح ده؟ کاین ماسټر یې ولیکل. دغه ده بالکل ما هم دا انسټال کړی. تاسو وینئ اوپن ورسره لیکلی، د مطلب دغه ده سلما چې هم دغه اپلیکیشن ده. داسې کار تاسو وکړو او باید به اوپن کړئ. بیا به دلته تاسو راسئ د کاین ماسټر سیټینګ ته. سیټینګ یې چیرې ده؟ دغه سیټینګ ده. صحیح ده؟ دغه باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه باندې کله تاسو کلیک وکړئ دغه ټول سیټینګ به تاسو ته راواوړي. دلته به تاسو لیکلی وي اباوټ کاین ماسټر به کلیک کړئ او اول بیا ورژن وګورئ چې تاسو سره کوم ورژن ده. آیا دا ورژن چې کوم ده دا د مال والا سره برابر ده که نه ده برابر. داسې مو وکتل. د هغه بعد بیک ته لاړ شئ او ډیوایس کیپیبلیټي انفارمیشن ډېر ضرور معلومات چې د هغه په دغه کې. صحیح ده؟ په دغه باندې موږ کلیک وکړو کیپیبلیټي انفارمیشن. ما ته اوس شی راکړي دی کاین ماسټر. ما ته راکړي دي یو لیر یعنې فل ایچ ډي 1080 پکسله فل ایچ ډي لیر یې راکړی ده. دوم یې شی راکړي د 3 یې راکړي دي 260 پکسله. صحیح ده؟ 3 لیر راکړي دي. تاسو به دلته یو لیر هم نه لیکلی، لا به یو لیکلی وي. صحیح ده؟ او دلته به هم تاسو 260 پوینټ لیکلي وي پکسل. صحیح ده؟ پوینټ لا پکسل. او بل راکړي دي 300 هغه راکړي لیره 540. یعنې زه په یو عکس باندې لا په یوه ویډیو باندې بیرته 3 او 1 ویډیوز نور هم لګولی شم. یعنې که زه ځان خبره پوه کړئ اول که زه مثال یوه ویډیو واچوم او وغواړم چې په هغه باندې بله ویډیو لګولم زه 2 ویډیو لګولی شم. او که ته وغواړې چې یوه ویډیو دې اچولې ده او وغواړې چې بله ویډیو پرې واچوې ته نشې پرې اچولی ولې تا په موبایل کې دا لیر نه ده راغلی. دلته اوس څه لیکلي دي؟ مثال دا لیر تاسو پر کې نه راځي دا موږ څرنګه راول. دا به دغه 3 ټکو کلیک کړئ تاسو. صحیح ده؟
او دلته به لیکلي رن انالایسیس ناو. په رن انالایسیس ناو چې تاسو کلیک وکړئ بیا مثال تاسو په موبایل کې دا شان خلاصیږي. اوس داسې نه ده ضرور چې مثال دا هم نه ده معلومه خبره چې آیا تاسو په موبایل کې به دومره شان خلاصیږي. دا دومره شان خالي په یو موبایل خلاصیږي د کوم موبایل سره ریم زیات وي، نوی موبایل وي او ورژن انډراید ورژن چې کوم ده هغه لږ نوی وي. صحیح ده؟ دغه ورژن یا انډراید ورژن چې تاسو تر وښامه دا کوم څه ده دا که ستاسو ورژن 7.1.1 وو بیا تاسو دومره شان درکولی شي. صحیح ده؟ که دومره نه وو بیا مشکله ده چې مثال تاسو دومره شان درکړي. نو په دغه باندې چې رن انالایسیس کلیک وکړئ نو بیا به تاسو لیر هم خلاص شي، ویډیو لیري د هغه بعد به دلته تاسو ته مثال هغه کوم هلته لوګو چې وي د کاین ماسټر هغه به هم تاسو چې ایسته کړي. ګرانو ملګرو ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور ملګرو هم فایده ځینې واخلي له دغه اپلیکیشن چې که بیا هم د تاسو دغه اپلیکیشن نه وسو نو بیا به تاسو ماته میسیج وکړئ په واتس اپ کې. زه به تاسو یو لینک در سینډ کړم، په هغه لینک کې انبلوک کاین ماسټر شته، هغه به تاسو در ولېږم. په هغه کې به هر شی خلاص دی، هر شی تاسو کولی شئ. لوګو به هم نه وي پکې او لیرې به هم زیاتې وي پکې. صحیح ده؟ اول دا کوشش وکړئ چې مثال له پلی سټور نه قانوني کار وکړئ.